الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلاة او سلام وروسته د هیواد او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغانستان صابر او متدین ولسه ورونو خویندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمونږ ویاړلی او سرلوړی ملت، زمونږ ویاړلی ملت د تاریخ په اوږدو کې د خپل استقلال لپاره مبارزه کړې ده، تر څو چې خپل دین، خپل اسلامي تشخص، خپل خاوره او خپل ناموس وساتي. او دغه ملت د اسلام په احکامو کې، د اسلام د احکامو په تطبیق کې د دنیا او د آخرت بری ګوري، او دغه ملت د اسلام په شمول باور لري. دغه دین دنیا ته هم شامل، آخرت ته هم شامل، روح ته هم شامل او ماده ته هم شامل. د ژوند ټولو اړخونو ته دغه دین شمولیت لري. په همدې توګه دغه دین عقیدې ته، عباداتو ته، اخلاقو ته، سیاست ته، اقتصاد ته، نړیوالو اړیکو ته، عقوباتو ته نو شاملیږي. زما خوږو ورونو او خویندو، د افغان ولس ایمانی وجیبه ده چې د کفر د طغیاني څپو په وړاندې هسکه غړۍ ودرېږي. الحمدلله یوه پیړۍ دغه ملت لویو زبر ځواکونو ته هسکه غړۍ درېدلی دی. دغه ملت چې الله ته ملا ټیټوي، د بل چا بندګۍ ته به یې هېڅکله ټیټه نه کړي. او دغه ملت د شرقي او غربي کفري وحشي ځواکونو او وحشي تمدنونو په سوري کې د خپل ولس لپاره ناکامي ګوري. او هغه وحشي ځواکونه چې مسلمان ولسونه د رسول الله مبارک او د قرآن د ځلانده پلوشو او د پرامن ډک ژوند څخه به برخې کړي دي، نو دا د اسلامي امت او زمونږ د ملت پرمختګ او ترقي شاته ورغورځولې ده، تر څو فتنه، تجاوز، تیری، ظلم او وحشت پای ته ونه رسیږي. مسلمانان به په کړاوونو اخته وي. د الله تعالی ارادم داسې تلې وه چې موږ د تاریخ په داسې ظروفو او شرایطو کې ژوند وکړو چې د شر ټولو ځواکونو په اسلامي امت ناولې منګولې خښې کړي دي. خو حقیقت دا ده چې مادي او معنوي ځواک د غلبې وسیله ده. له مادي او معنوي ځواک نه هېڅکله مسلمان قوم نه خپل استقلال ساتلی سي، نه خپل شرف او نه خپله خاوره او نه خپل دین. موږ اوس د تیر تاریخ د مشرانو د اشتباهاتو، غلطیو خوند څکو. دوی خپل ځانونه هم تباه کړي دي او ملت هم د تباهۍ په درشل درولی دی. موږ د تیر تاریخ د مشرانو نه باید د عبرت درس واخلو. موږ باید نوی سفر پیل کړو او موږ باید معاصر تاریخ ولولو او د معاصر تاریخ د مشرانو له اشتباهاتو نه باید ځان وساتو. زموږ ملت باید نوی سفر پیل کړي، هغه د مینې سفر، د محبت سفر، د علم سفر، د پوهې سفر، او په همدې توګه د عدل سفر او د استقلال سفر، د مینې سفر، د اخوت سفر او د محبت سفر. د هغې ورځې د راتلو په هیله چې زموږ په هېواد کې د اسلام جنډه تل تله راپاندوي او په همدې توګه دلته تل تله سوله یي، ثبات یي، مینه یي، محبت یي، عدالت یي او د ظلم ورکاوی وي. الله تعالی دې زموږ سترګې د اسلام په بشپړې غلبې سره یخې کړي. وما ذلک علی الله بعزیز. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.